अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबिता नंबर 03005949 ذاکر وګورم دې زمانه کې سړی ته تاسو رشي بداخل یو منکر حدیث په منبر باندې راځي هغه ته مواوا کوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند او ژوندۍ باندې اعتراض کوي ولې دا قرآن نه خلاف دی په قرآن تر اوسه محدثین نه پوهېدل په قرآن تر اوسه مفسرین نه پوهېدل په دې قرآن تر اوسه پورې دا دومره علما نه پوهېدو دومره امت نه پوهېدو دا چې د خپل شکل هم د مسلمانانو په شان برابر نه دی دی اوس په هغې پوهې شهرت کوي او په دغسې قوم سړي ته رحم وایي دا چاته زنده‌باد چغې لګوي دا هر چاته واوا کوي هر چاته خاندي دا ګوره ساوي دي ساوي چې څوک یې متشکې وکړي د هغې په زور باندې انشاءالله زه به په هغه موضوع باندې مستقل بحث کوم کوم مشهور منکر حدیث د منیر شاکر په نوم دی زه به انشاءالله د هغه ټولو اعتراضاتو دلته بحث کوم ما کل کر ورته ویلي وو ما ورته هلته ویډیوګانې مه کوه عوامو ته دا موضوعات د څه لپاره راوباسي ما ته یو صحافي کار وکړو دغه ورځو کې ما ته ویل زه درځم ستا نه انټرویو کوم ما ورته په څه شي انټرویو کې ما ته انټرویو درنه په دې کوم چې د عایشې رضی الله عنها واده د 9 کاله په عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی دی که نه دی شوی وایي ما ته پلانکي نه منیر شاکر منکر حدیث نه انټرویو کړی دی تا نه هم کوم زه ورته غوسه شوم ما ورته که ستا د مور په نکاح باندې څوک بحث شروع کړي ته به دا خوښه کړې ما ته ویل نو ما ورته الله خو د میډیا خبرې نه دي ته په میډیا بل ملا ته ورځي بل ملا ته ورځي بېغیرته دومره دې ځان سپک کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې تا هغه عوامو ته راوړي چې په خپل عقل باندې دا شی ته ورته شرم نه درځي تا ته دا خو له میډیا ته راوستل د دې وجې نه ورته ما وویل میډیا باندې مه غږېږه دې څه فایده شوه میډیا ته کښېنه ځان نه قړقوړه خان خیر ډډه ورته ولګې راځه بسم الله که موږ سره مخامخ کښېنه موږ سره به بحث وکړې په دلیل سره په دلیل سره ته خپله مدعا ثابته کړې انشاءالله دا خلک نه ووایي خو موږ نه دومره لرې وتښتېدو چې نږدې وایي نه بس په لیکلو کې لرو نو ما ورته په لیکلو ته موږ نه یو وسګر راځه بسم الله که مخامخ به خبرې وکړو زمونږ یو بل ډېر لوی عالم فخر سنت محقق دوران ډېر لوی عالم دی مناظر ملت متکلم اسلام حضرت مولانا رسال صاحب دامت برکاته مولانا او حافظه الله هغه تر هغه ځای نه تحریري راولېږل زه در سره تحریري بحث کوم دې جوانو کې نه تاسو نه پېژنم ورته پلان کې مشهور عالم دی لوی عالم دی کتابونه لیکلي علمي کتابونه لیکلي هغه ورته وایي چې دې ستا تصدیق وکړي ما ورته وایم چې دغه نه ډېر کشر یم هغه زما نه ډېر مشر دی دغه نه رهنمایي اصل وم هغه په مشرانو کې دی محققینو کې دی ورته باندې دې دې ما ته خپل ما ورته خپل پیل ولیکل اوس ما ورته دا زموږ نماینده دی هغه سره خبرې وکړه نور چل هغه غریب ورته خط رالېږلی یوه میاشت یې وشوله کله وایي پلانکي سره پروت دی هلته نه وصول کړي کله وایي د پلانکي مهر به ولګ دا د دې غریبانو چې د علماو مخې ته راشي د دې حال دا وي لیکن کله چې عوامو ته په میډیا راشي نن دې میډیا دومره مصیبت جوړ کړی دی دومره مصیبت مونږ هر سړی راغستی دی په سرم سور کړی دی دې ته نه ګورو دا منکر حدیث دی دې ته نه ګورو دا منکر قرآن دی دې ته نه ګورو دا امت د عقایدو نظریاتو دشمن دی دې ته نه ګورو دا هم د دین دشمن دی هر شی میډیا طرف साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबिता नंबर 03005949 296।